آیا تاسو غواړئ د بریا له یوه عجیبه راز څخه مو خبر کړم؟ د بریا یو عجیبه راز. یو کس غوښتل چې یو کسب زده کړي. پلار یې د وریجو یو کسبګر یا پلورونکي ته بوتلو ترڅو دغه ځوان ته کسب ور وښیي. کله چې پلورونکي دغه ځوان ولیدلو، ځوان ته یې وویل چې غواړې کسب زده کړې؟ ځوان وویل چې هو غواړم کسب زده کړم. وروسته له هغې څخه یې ځوان ته وویل چې د هغه وریجو له بوجۍ څخه د په خپل لاس کې په دغه تله کې وریجې راواخله او په تله کې یې واچوه. ځوان لاړلو، د وریجو د بوجۍ څخه یې په موټي کې وریجې راواخیستلې او په تله کې یې واچولې. د هغې څخه وروسته پلورونکي دغه ځوان ته وویل چې اوس به زه درته وایم چې په دې شکل سره یې راواخله. ځوان ته یې وویل چې دا ځای په موټي کې وریجې مه راواخله، په دې شکل سره په وریجو بوجۍ کې لاس ورکړه او په دې شکل سره یې راواخله او په تله کې یې واچوه. ځوان په همدې شکل سره وریجې راواخیستلې او په تله کې یې واچولې. د هغې څخه وروسته پلورونکي دغه ځوان ته وویل چې کومې وریجې درنې دي؟ ځوان وویل چې د هغه وریجې چې په دویم ځل ما راواخیستلې هغه درنې دي. د هغې څخه وروسته پلورونکي ورته وویل چې څه د دې لامل دي چې دغه وریجې چې تا په دویم ځل راواخیستلې دا درنې دي. دغه ځوان ورته وویل چې کله مې چې په دویم ځل وریجې راواخیستلې، په لاس کې مې ډېرې راغللې، موټه مې راغونج نه کړلو او د لاس څخه مې تویدلې هم، خو بیا هم زه ورو ورو ورسره راغلم او په تله کې مې واچولې. له دې څخه وروسته پلورونکي دغه ځوان ته د بریا یو عجیبه راز وړاندې کړ. ورته ویې ویل چې په کسب کې، په بزنس کې، په تجارت کې، په کاروبار کې د بریا راز دا دی چې تل باید ته بښونکی وي. تل باید تا خیر نورو ته ور ورسیږي. تل باید ته نورو سره مرسته وکړې، د نورو په پرمختګ کې ونډه ولرې. ته باید سخت نه وې. که چیرې ته په یوه لاس که یو چاته یو څه شی ورکړې، مرسته ورسره وکړې، 10 چنده یې په بل لاس کې کولی شې ترلاسه کړې. نو د بریا راز همدغه دی.